خجي راځي نو دا زموږ سره دې ته موږ څه وایو دې ته یونټ ورته وایو ښه دا ټوټل سټیشن څه دی یونټ دی خجي اوس دلته کې موږ له خو پکار چې اول د دې دا پارټس وپېژنو چې پارټس موږ نه پېژندلې موږ بیا کومه ټرمینالوجي دا بیا یوز کولی نه شو صحیح شو که نه نو موږ به داسې د دې بیس پلیټ نه شروع وکړو صحیح ده دې ته څه وایي بیس پلیټ نو دا د یونټ بیس پلیټ دی ښه نو ټرایپاډ هم دا بیس پلیټ دی صحیح ده په دې کې دا لیولینګ سکرو دی دا به کې څه دي لیولینګ سکرو دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی دې ته موږ څه وایو دا چې دا زموږ سره په دې باندې ټرای براچ نه دی دې ته ټرای براچ وایي دې ته دې کې ته څه وایي دا لیولینګ سکرو او بیس پلیټ او دا چې پکې دې ثابت څه ته څه وایي ټرای براچ وایي صحیح ده که نه نو دا زموږ سره ټرای براچ دی یا ټرای براچ دی څنګه تاسو اساني ښه نو دا د هغې سره ټایټینګ سکرو دا صحیح شو که نه ښه دا همیشه مونږه رایټ هینډ ته دې ته کلیمپ وایي دې ته هریزنټل کلیمپ وایي صحیح ورته هریزنټل کلیمپ دا هریزنټل کلیمپ دی په دې باندې دی لاک کېږي څه کېږي لاک کېږي نو دا هریزنټل مونږ همیشه په رایټ هینډ باندې د دې نه مومنټ کوو صحیح ده که نه دې خو په هر طرف باندې کار کېږي خو نه پکار ده چې دا زموږ سره په کنټرول کړي صحیح شو اوس دیمه چې نه دا د لیفټ هینډ دی څه دي نو لیفټ هینډ ته کوم وایي څنګه زه به دا دې ای ډي ایم د آی پي سپا خوا وړم او دې ماشین ته به د هغه طرف ودرېږم دې ماشین ته به څه شم د دې طرف به ورته ودرېږم دا زما څه ته راغی لیفټ ته راغی لیفټ هینډ ته راغی که نه راغی نو دا مونږ همیشه په رایټ کې ساتو ښه لکه زه په خپله باندې شي اوس څوک ګس لاسۍ د هغه لپاره نو بیا به مونږ داسې کوي ټیک شوه که ټیک نه شوه ښه په دې خبره باندې مونږ پوه شو که نه نو دې ته وایي هریزنټل کلیم صح هریزنټل کلیم اوس دی به زه لاک کړم خو په دې کې بیا دلته کې ټینجنټ سکرو لګېدی ده ټینجنټ منټ او سیکنډ ډیګري منټ او سیکنډ صحیح ده که نه نو دی په هغه سیکنډ کې بیا تاویږي ښه منټ کې هم دا په سیکنډ کې لکه 45 ډیګري ده که نه اوس هغه 45 ډیګري دلته کې سیټ کېږي نه موږ به دی په هغه 45 کې لاک کړو کله دې 44 راځي او کله دې 46 راځي په دې ټینجنټ سکرو باندې به هغه په منټس کې به هغه څه کېږي اپ ډاون کېږي نو که دې ته داسې فوکس په دې باندې وکړي که نه نو دی په دا ټینجنټ سکرو چې ته تاوې دی ډېر په قلاره قلاره باندې مومنټ کوي ګور ورته ښه کوي که نه قلاره قلاره باندې مومنټ کوي نو کله چې موږ پرېزم فوکس کوو په دې آی پیس کې نو هغې هغه کراس هیر چې دی هغه بیا موږ خو پرېزم ورته لاک کړی وي هغه کراس هیر چې دی په پرېزم کې چې کوم کراس هیر راغلی هغه په ټینجنټ سکرو باندې ځان ته برابر ښه یا پرېزم ډېر زیات لرې دی نه ښکاري نو موږ فوکس کوو خو په دې ټینجنټ سکرو باندې موږ هغه ځان ته بیا څه کوو هغه پرېزم چې دی هغه فوکس کوو صحیح دی که نه هغه کراس هیر ورته برابر نو دې ته موږ څه وایو هریزنټل صح ټینجنټ سکرو هریزنټل کلیم ته لاک شو او هریزنټل ټینجنټ سکرو چې په هغه باندې مومنټ کوي ښه صحیح شو که نه ښه اوس پسې چې شي دا پکې څه دی دا یوې ورټیکل کلیم دی څه دی کله چې دی زه ما خپل پریزم چې دی هغه سایډ کو په دې سایډ کالیمیټر کې په څه کې په دې سایډ کالیمیټر کې ما سایډ کو نو دی به څه کوم لاک کوي په دې کې دننه یو کراس هیر دی په دې سایډ کالیمیټر کې دننه یو پلس نشان دی که نه موږ د کراس هیر وایو صحیح ده تراشه هغه وګوره دا به ښکاره شي په دې کې دننه دی ښه نو په دې باندې موږ هغه پریزم پول چې موږ ته نیولې پریزم چې چا نیولې نه هغه په موږ څه په اولني نظر باندې موږ دې څه په دې سایډ کالیمیټر کې ګورو ښه ټیک شوه اوس په دې کې یو دا هم دی په باټم کې هم دی نو دی خو دا ټاپ دی خو د دې طرفه ټاپ او باټم دی مونږ چې دی اخوا د واړو خو بیا دا ټاپ دی هغې باټم دی صحیح نو دا زموږ سره د دغې دغه لپاره چې کار پکې اسان کېږي ټیک شو که نه نو دا ورټیکل کلیم دی صحیح نو دا بیا ورټیکل ټینجنټ سکرو دی او صحیح ده که نه نو دا
horizontal claim horizontal tangent screw vertical claim vertical tangent screw ٹھیک شو کنه اوس دا زموږ سره مین کیبورډ دی دا زموږ سره فنکشن کی دي دا مین کیبورډ دا څه او دا زموږ سره سکرین دی ٹھیک شو کنه ها زموږ سره سرکولر ببل دی دا سره کدا سرکولر ببل دی ته بیا کوم یو هوریزونټل ببل وته ویل شو کنه دې ته صحیح ده کنه دا موومنت موږ څه کوو لا ورټیکل ببل بکشتي هوریزونټل صحیح ده نه هوریزونټل ببل موږ سیټ کوو ورټیکل ببل ٹھیک ده کنه دا زموږ سره سرکولر ببل دی او دا هوریزونټل دی موږ چې دا برابر کوو دا ټایټینګ سکرو نه دا څه دا لیولینګ سکرو دی ټایټینګ سکرو وایي ها دې باندې ماشين ټایټ کړي دا لیولینګ سکرو دی دې نه موږ لیولینګ وکړو هوریزونټل دی دلته به دا سرکولر ببل چې دی به سنټر ته راشي کچا د دې سنټر ته نه تلو ماشين به کالیبریشن به اوټي ښه دې به کالیبریشن راوړو چې پاتې څه خطا نشي په دې خبره ده پوه شئ کنه دا زموږ سره هوریزونټل موومنت دی ته کوم موومنت هوریزونټل او دا ورټیکل موومنت ٹھیک شو کنه خجي په دې خبره باندې موږ پوه شو انتهایی آسان خاموش چې کله راشو کنه دا موږ دا پاور بټن دا ریډ څه ده دا خو فوف ماشين دی د دې دا سیټینګ نه ده دا سیټینګ چې موږ کو په ټرایپاډ باندې د دې فټ کو دا هر څول برابر دا د هر یو ماشين د پاره لیکن زموږ ټول یو شان دي صحیح ده کنه اوس خو دا فوف ماشين دی چا سره به کولیډا ماشين دی چا سره به هاي ټارګټي دی چا سره به سټونکس دی چا سره به لایکای دنیا کپنیانی دي خو طریقه کار ټول یو دی صحیح ده کنه کپنیانی جدا دي سافټویر جدا دي خو طریقه کار سره میتاډالوجي موږ لزان په سمانه په کول دي ټرمینالوجي بلو میتاډالوجي او بلو میکانیزم صحیح ده کنه دا دریونه څه کامن پکار دي هغه هر یو ماشين دي هر ټرایپاډ یو ځل ټرایپاډ خل دي نو موږ په دې دریو سيزونو باندې کار کول دي ها سدي باندې میکانیزم میتاډالوجي صح میکانیزم میتاډالوجي او بل صح بالکل د ذهن نه ووت دا کنه مو باسي کنه د ذهن ترمینالوجي خلي دې خبره باندې دا ایر خی چې سړی ته یاد شي نو پاور بٹن دی دا سره پاور بٹن دی پاور بٹن ما پریس کو آی تھنک دې کې بیټری نشته بیټری ول راواله دې ایکسټرنل بیټری می ښه کار چې کله سی وایي به ایکسټرنل بیټری ورته کېږي بسم الله الرحمن الرحیم راکې جمال الله کې خیر صحیح ده کنه دا ما په دې پاور بٹن باندې آن دا ریډ بٹن نه دا پاور بٹن دا فو اف ټوټل سټیشن دی RTS 102 ماډل دی ها دا دلته هم لیکلی یې فو اف ټوټل سټیشن دی RTS 102 سره ماډل دی ٹھیک شو کنه نو اوس په موږ څه چلو کو دې ته وګوره خجي 1 2 3 4 5 6 لاین LCD دا سره 6 لاین LCD نو اوس په دې کې موږ ته لکه فار ایگزامپل موږ یو ډیسټنس ځان لا واغستو کنه اسی یو دغه کومه فرضي یو پوینټ په لیزر باندې علامه ډیسټنس کله چې ما دا ډیسټنس واغستو د ماته د څه خي هوریزونټل ډیسټنس 8.4 فیټ د دې څنګه دا ځای په څومره ده 8.4 فیټ ده کدا ماشين ته چې کې هو ورټیکل انګل دا د هوریزونټل انګل سره دا ده ډیر ماشينان دي چې په هغه کې هم نارتینګ ایسټینګ کاری او هم سره هوریزونټل ورټیکل او د ښکاري ها نو سکرینونه دا غي سي د دیو 6 لاین سکرین دی سره 6 لاین سکرین 70 80 9 10 کمپیوټر سکرین پکې مختلف سکرینونه پکې ټیک څنګه صحیح نو د دې دا 6 لاین سره LCD دا ټیک شو کنه دا فنکشن کیز دی ها فنکشن کیز موږ ځان له کوټه آسان په پښتو کې وایو لکه موږ څنګه چې ATM ماشين ته لاړ شو اوس هغه ډیجیټل هغه ماشينان دي کنه ټچ سکرین دی دا
په دې کې هم ټچ سکرین نشته خو دونه دغه تلل نه دي په ټچ سکرین ځکه زموږ کار ډېر د احتیاط سره تعلق ساتي نو دا کم اپشن د لاندې چې کوم بټن ده هغه به پریس کېږي کم اپشن د لاندې چې کوم بټن ده هغه به پریس کېږي نو د دې دا فنکشن به بیا چینج کېږي څنګه زه به دې فنکشن کیز باندې نور اپشن هغه د دنه انټر کېدل غواړم نو دا سره دا فنکشن کی ده د دې په مدد سره وسه کېږي فنکشن بدل د چینج کېږي خیال دې دا دا غي سره لکه اوس د دې مینو د لاندې F1 دی نو زه په انټر بټن باندې غوسه نه کېږي کنه څه انټر لګا ماشین د خو باندې نشته نو ته به مینو د لاندې F1 نو دې هغه ماشین د جلار شي ATM ماشین الته کې هم دې سیټ تا بټنی خیال دې لکه ته چې اوس 2000 روپۍ روباسي نو باغې مخکې خو به کلیک نه کوي اوس به کلیک کیږي خدای سیټ ته به دې بټنی وي 2000 دې طرف 3000 4000 د فنکشن به باغې کیز باندې کېدل صحیح ده کنه هغه کیز به سو فنکشن کیدل نو دا زموږ سره څه شو فنکشن کیز شو دا مین کیبورډ دی ښه په دې کې د موږ الفا نومریک کیبورډ وایو څه ته وایو الفا نومریک کیبورډ هم به الفا بیت هم به نمبر دي صحیح وختو کې به ځای او دا اسکیپ ته دا بیک سپیس ته بیک سایډ نه ښه بیک سپیس کوم چې لکه څنګه چې په کمپیوټر کې بیک سپیس څنګه چې په کمپیوټر کې اسکیپ بټن څنګه چې په کمپیوټر کې سپیس بټن څنګه چې په کمپیوټر کې فنکشن کی په لیپټاپ کې فنکشن کی به کې کنه یا فن جی ودلی کنه ټیک شو کنه دې ته زمونږ ایرو کی وایو څنګه چې په عام کیبورډ کې صحیح شو موبایل کې چې وس دا سٹار دا بٹن پکې څه کوي شیفت بٹن پکې ده دا شیفت بٹن په دې باندې مونږ الفا د نومریک ته زو نومریک نه الفا ته راځو په دې شیفت باندې مونږ لیزر پریزم ګوره دا لیزر دی دا نشان ده سره لیزر دی شیفت 2 دا واس پریزم شو څه شو بیا یې پرستا دا واس شیټ شو صحیح ده کنه نو د شیټ هغه په پریزم نه کې د پریزم هغه په شیټ او په لیزر نه کې د لیزر هغه بیا په دې دوان کې ټیک ده کنه نو دا زموږ سره اوس دا سٹار بٹن په دې کې سره اکثر دې ته خلک مونږه او ته فیورټ کی وایي هر څه ته مونږ یې شو خپل ټرم چې دې دا په دې کې څه پراته دي د دې ماشين په لحاظ سره د دې کینا د دې دا بیک لایټ د دې دا سکرین کې دنه بیک لایټ ان کیږي خیال دې سکرین کې دنه څه کیږي بیک لایټ به ان کیږي او څه کیږي اف کیږي دا زموږ سره خپل دغه کې روان دی ها دا ټول سکرین موږ ته ویزیبل دی دلته کې به کې لیزر لګي دلته به کې څه ان کیږي لیزر دې لپاره اوس موږ د پوری لیزر ښکاری کنه دلته کې موږ په دې وینډو باندې کو وګورو کنه دا موږ د حکومت ښکاری دا زموږ سره لیزر ان شو لیزر کومه خبره چې دا ډېری اهم دی وکي دا خبره موږ ډېر اسانه کړې دي په دې کې باندې ښه چې ډېر لري تل به ګران شي کنه زه هم کنفیګریشن ته وزو کنه الته کې به دا ټول کار کوي صحیح ده بیا دا خیال وساتئ لکه دا ماشين انشئ دی کنه دلته کې یو سی اف جی دا چا باندې کې سی ان اف جی لیکل دی دا چا باندې کې سی او ان اف جی لیکل دی کنفیګریشن نو دا د ګوره د ماشين ډېر اهم دغه دی ښه کی دا اپشن مینو ده نو به دې کې ډېر زیات احتیاط کوي ها F4 او لکه مجر کنډیشن بسنګي خیال دې دا دغه خبرې دي لکه دا سافټویر دی ګوره ها مین د دې څنګه دې ټول ایڈجسټمنټ شي نو دا یونټ دی کنه نو په کنفیګریشن کې یونټ لکه څنګه چې موږ اټوکیټ ته کینو یو ان انټر په سیول 3 د کینو یو ان انټر دا یونټ دي چې تاسو څه کې کار کوي لکه چې تاسو دلته کې دا نغول کوم له کوټي چې له نور ایزی شي صحیح ده لکه دا کنفیګریشن بٹن با پریس کړه دلته دن رااله دا 5 نمبر باندې سره یونټ دی نو زه دا په انټر باندې دې ته دنه کې دې شم خو کدا 5 ز پریس کوم نو دنه وته لاړم ٹھیک شو کنه نو دا زموږ سره څه شو دا یونټ تراله نو یونټ چې دا هم په ډیګري مینټ سیکنډ باندې له هول مونږه کار پسه کوو یو سپیډ باندې کوو کپا ها په انټ فیټ باندې کوو او کپا سم میټر باندې صحیح ده کنه نو دا دې ځکه چینج کیږي صحیح ده کنه نو مونږه بس باندې کوو فیټ باندې کوو یو سپیډ باندې صحیح شو کنه پوت انچ به راشي ها او خیر ډېر خبرې دي به خو د وخت پورې وکي دا خبرې سي
ورغه ټیک شو ان شاء الله ټیک نور خبرې په کلاس کې بیا نیکسٹ کلاس کې کوم ان شاء الله دلته کوم د ډیټ خي ډیټ څه دی بیٹه مده ډیټ څه دی بیٹے مده نو دا ولا په ټیم کول غواړي نه ها ادا ټیم دی صحیح شو نو دا ولا په ټیم دا فوف ماشين دی ار ټي اس 100 ار یو دی کړی دی صحیح ماډل ده له نو دا به دغه سافټویر انسټال کنه نور ماډل زمو سره 102 او سافټویر به دا ته اپډیټ کی دی شي ښه صحیح 102 سافټویر به کی دی دا سیریل نمبر دی ها ٹھیک ده کنه 74 11 دا سره 74 نو دا سیریل نمبر په کوم ځای کې لیکل دی هايده ها A0 دا کوم چې ماشين ده د هر یو ماشين د سیریل نمبر وایز دی دا د انسټال کړی ښه صحیح سافټویر د انسټال کړی ٹھیک شو ٹھیک شو غواړي ها یا ټیک شو بس د دې ځای پورې پورو او ان شاء الله نیکسټ په بیا د خیر سره